د IPL 15مه لوبه د بنگلور او لکنو ترمنځ ترسره شوه چې بنگلور لومړی توپوهنه وکړه او د دوه لوبغاړو په سوځېدو یې 212 منډې وکړې. د 214 منډو هدف د لکنو لوبډلې په وروستي توپ د 9 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او د یوې وکټې په توپیر یې په لوبه کې بریا خپله کړه. په دغه لوبه کې ویراټ کوهلي، پاپ دوپلیسي، ګلین میکسویل، مارک سټیونز او نیکولاس پوران 50 سیزې ووهلې. همداراز محمد سراج او وین پارنیز درې لوبغاړي وسوځول. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه نیکولاس پوران ترلاسه کړه چې په 19 توپونو یې 2 شپېته منډې کړې وې. نوموړي همداراز د IPL په تاریخ کې دویمه چټکه 50 سیزه هم ووهله. د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نجم سیټي وایي چې دوی د اسیا جام له کوربتوب نشي تېرېدلی او په هر حالت کې به اسیا جام سیالۍ په پاکستان کې ترسره کوي. هغه وویل که چېرته هند پاکستان ته نه راځي او په بل کوم هېواد کې لوبې ترسره کېږي نو پاکستان به په نړیوال جام کې هم ورته غوښتنه کوي. هغه وویل که اسیا جام له پاکستان نه بهر کېږي نو ټول لګښت به یې د آسیایي شورا په غاړه وي ځکه چې موږ په پاکستان کې د دغه سیالیو لپاره هر ډول تیاری بشپړ کړی دی. د آیرلینډ او سریلنکا ترمنځ د 2 ټسټ لوبو لړۍ ترسره کېږي چې په همدې موخه د آیرلینډ ملي لوبډله نن سریلنکا ته ورسېده. د آیرلینډ او سریلنکا ترمنځ د ټسټ لوبو دا لوبلړۍ به د اپریل په 14مه نیټه پیل شي. د IPL 15مه لوبه چې د بنگلور او لکنو ترمنځ ترسره شوه په جیو سینما باندې 13 میلیونه کسانو کتله چې دا د IPL 2023 کال د لوبو د کتلو تر ټولو لوړ شمیر دی. د پاکستان ځوان توپوهونکی سایم ایوب چې په لومړي ځل د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته اخیستل شوی او اوس د نیوزیلینډ پر وړاندې سیالیو ته هم غوره شوی دی. خو نوموړی وایي چې هیله یې دا ده چې په IPL کې ولوبېږي. سایم ایوب ویل چې زه د IPL سیالۍ ګورم او هیله مې ده چې په رایل چیلنجرز بنګلور لوبډله کې ولوبېږم. د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې توپوهونکي پاپ دوپلیسي په 6 ورځو لوبو کې 300 ووهلې. د سویل افریقا دغه توپوهونکي په 332 ورځو لوبو کې 300 وهلې دي. د پاکستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پخوانی مشر محمد وسیم وایي چې د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته ځوانه لوبډلې لېږل غوره پرېکړه نه وه. نوموړي ویل چې ځوانو لوبغاړو ته باید د نیوزیلینډ پر وړاندې سیالیو کې چانس ورکړل شوی وی ځکه نوو لوبغاړو ته په کورنیو سیالیو کې چانس ورکول غوره دي. که دا ویډیو ستاسې لپاره په زړه پورې وي نو لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې هم شریک کړئ. د کرکټ په اړه د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره درسره زموږ د فیسبوک پاڼه لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د کرکټ تازه خبرونه او معلومات په وخت ترلاسه کړئ.